بسم الله الرحمن الرحیم. نبیا مدثر یم د لسم ټولګي د برقي فزیک لپاره ستاسو په خدمت کې یم. په تېره ویډیو کې موږ د لسم ټولګي برقي فزیک الکترومګنیټیزم کې د الکترومګنیټیزم ځینې بیسیکس هغه قوانین ویلي وو، همدارنګه ځینې هغه شیان چې موږ باید په الکترومګنیټیزم د پېژندلو لپاره زده کړو هغه ټوله مو زده کړي وو. راځو په ننني لوست کې د لسم ټولګي برقي فزیک کې موږ د الکترومګنیټیزم په فصل کې میکسویلز رایټ هند تمب رول وایو چې د میکسویلز د راسته لاس تمب رول دغه قانون کوم قانون دی، څنګه څه شي موږ ته راښیي په دې کې. خو د دې نه مخکې چې موږ دغه درس را شروع کړو، یو خبره چې زه مخکې تاسو ته وکړم هغه دا چې په لسم صنف کې که څه هم الکتریک فیلډ چې دی د هغه یوازې ډایرکشن معلومول نه دی، بلکې د هغه په هره نقطه کې جلا جلا د قیمت را ایستل هم یو مهمه موضوع ده. خو په لسم صنف کې موږ او تاسو فقط پر ډایرکشن باندې بحث کوو، دا چې د په یوه نقطه کې یا هم په هره نقطه کې جلا جلا د دې د قیمت را ایستل چې دي هغه زموږ او تاسو د 12 صنف موضوع ده. نو ځکه دلته موږ او تاسو مکمل پر ډایرکشن باندې بحث کوو. راځو د لسم ټولګي برقي فزیک میکسویلز رایټ هند تمب رول چې دا د لسم ټولګي برقي فزیک 23م لوست دی. په ننني لوست کې موږ او تاسو پر میکسویلز رایټ هند تمب رول باندې بحث کوو. میګنیټیک فیلډ لاینز ډیو ټو سټریټ کنډکټر یا هم یو سیده کنډکټر چې دی د هغه کې د میګنیټیک فیلډ لاینز سره کم دی، د هغوی ډایرکشن سره کم دی، پر دې باندې بحث کوو. او د میګنیټیک فیلډ لاینز ډایرکشن په یو لوپ کې سره کم دی، هغه که سرکولر لوپ یا هم ساده لوپ یا هر کوم لوپ چې وي په هغه کې د میګنیټیک فیلډ لاینز ډایرکشن څنګه را ایستلی سو، پر دې ټولو باندې نننۍ موضوع کې دا ټول زده کوو. لومړی راځو د میکسویلز رایټ هند تمب رول څخه را شروع کوو چې د میکسویل رایټ هند تمب رول موږ ته څه شي وایي، په دې قانون کې په اصل کې څه شی شته. ګورئ دا قانون دا رقم دی، میکسویل چې قانون داسې دی چې دی وایي Maxwell's right hand thumb rule indicates the direction of magnetic field if the direction of the current is known. یو شی دا چې د میکسویل په قانون کې هغه دا چې یو شرط دی او یو شی تاسو دغه شرط له مخې را ایستلی سئ. د ده په قانون کې موږ ته داسې وایي که چیرې تاسو یو لاین دی، یو مثلا یو د مثال په توګه سره په دا لاین کې مووینګ چارجز دی، څه دی چارجونه حرکت پکښې کې کوي، که چیرې په دغه لاین کې تاسو ته د کرنټ ډایرکشن در معلوم وي، د کرنټ لوری در معلوم وي چې په دغه لاین کې د کرنټ لوری یا جهت کم طرف ته دی، کرنټ لوړ طرف ته دی، کرنټ لاندې طرف ته دی، کرنټ دې طرف ته دی، راسته طرف ته دی، کرنټ چپه طرف ته دی، کوم طرف ته دی. که چیرې تاسو ته د کرنټ ډایرکشن در معلوم وي نو تاسو د میکسویل د رایټ هند تمب رول په واسطه سره کولی سئ چې د هغه د میګنیټیک فیلډ لاینز ډایرکشن هم پیدا کړئ. خو شرط دا دی چې تاسو ته به د کرنټ ډایرکشن درته معلوم وي. او دغه قانون څه ډول کار کوي، څنګه راځو زده کوو. According to this rule, if we grasp the current carrying wire in our right hand so that our thumb points to the direction of the current, the direction in which our fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire. According to this rule, د دغه قانون مطابق if we grasp the current carrying wire in our right hand، که چیرې موږ داسې یو لاین په خپل لاس کې ونیسو چې په هماغه کې کرنټ جریان ولري، کرنټ باید پکښې کې جریان لري، داسې نه چې سویچ آف وي، نه، کرنټ باید په هماغه لاین کې جریان ولري. که چیرې موږ داسې یو لاین په خپل راسته لاس کې ونیسو، په خپل راسته لاس کې ونیسو، په داسې حالت کې چې دا د کرنټ خو ما تاسو ته ویله چې د کرنټ دا خبره خو مو مخکې لا کلیر کړله چې د کرنټ ډایرکشن باید موږ ته معلوم وي. او دا لاین چې موږ په خپل راسته لاس کې نیسو دا باید داسې ونیسو چې دا زموږ تمب ګوته چې ده دا باید څه شي وي، دا تمب چې ده دا باید د کرنټ د ډایرکشن سره یو رقم اشاره کوي. د مثال په توګه که چیرې مثلا د کرنټ ډایرکشن چې دی هغه مثلا سره کم طرف ته وي، اپورډ وي، لوړ طرف ته وي، نو موږ چې دغه لاین په خپل راسته لاس کې نیسو دا زموږ د راسته لاس کم تمب ګوته چې ده دا باید هم د دغه کرنټ سره یو رقم چې شي وي، لوړ طرف ته د دې هغه پوینټ وي، اشاره یې لوړ طرف ته وي. The direction in which our fingers encircle، اوس چې نو موږ دا لاین داسې ونیسو نو خو زموږ هغه نورې ګوتې چې دي پر دا لاین باندې داسې راڅرخي، نو دا زموږ د ګوتو انسرکل، دا زموږ د ګوتو سرکل د دننه خواته
دا کم سرکل چې دی جوړوي صحیح دی دا وایر پر شاوخوا باندې دا وایر پر چی باندې پر شاوخوا باندې دا په اصل کې موږ ته د همغه لاین چې په لاس راکوي د هغه لاین ډایرکشن د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن یې په لاس راکوي چې د مقناطیسي ساحې دغه لاین چې دی د دې طرف یا د دې لوري چې دی اما دغه طرف ته دی څنګه په دې عکس کې ورته وګورئ دا یو وایر دی صحیح دی دا چې دی یو وایر دی په دې وایر کې کرنٹ دی او د کرنٹ لوري موږ ته معلوم دی چې د کرنٹ لوري سره کم دی لوړ طرف ته دی اوس چې ماته د کرنٹ لوري معلوم سو او زه غواړم دا معلوم کړم چې اوس نو د دغه وایر د میګنیټیک فیلډ لاین ډایرکشن کوم طرف ته دی نو زه د میکسویل د قانون څخه داسې استفاده کولی شم چې راځم دا لاین چې دی دا به تاسو څه به کوئ دا به البته لاین باید انسولیټر کور ولري صحیح دی دلته دا لاین تاسو په لاس کې ونیسئ د لاین د کرنٹ ډایرکشن درته معلوم دی چې لوړ طرف ته دی نو تاسو باید دا لاین په خپل راسته لاس کې داسې ونیسئ چې ستاسو دغه تمب ګوته چې ده دا څه شوي دغه تمب چې ده دا مو باید سره کم وي د دې دا لوري هم باید د کرنٹ سره کم وي د کرنٹ پر طرف اشاره کوي لکه دلته چې په دا عکس کې دی اوس نو دا چې تاسو داسې ونیوئ دا ستاسې نورې ګوتې چې دي د ستاسو نورې ګوتې چې دي پر دا لاین چې راڅرخېدلي دي دا چې هر طرف ته انسرکل کیږي هر طرف ته انسرکل کیږي دلته وګورئ هر طرف ته هغه خواته د دغه میګنیټیک فیلډ چې دی لاندې لکه اوس دغه ګوتې چې دي اوس د دغه لاین میګنیټیک فیلډ لاین ډایرکشن چې دی هغه دغه طرف ته دی ولې ځکه دا ګوتې تاسې وګورئ د دې ډایرکشن څه دی دغه طرف ته دی کوم طرف ته دی دننه طرف ته دی نو موږ داسې ویلی سو چې د دغه لاین د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن چې دی هغه داسې شکل سره دا سره کم کیږي لکه دلته تاسې وګورئ داسې شکل سره د ده هغه د میګنیټیک فیلډ لاینز ډایرکشن دی په دې خو پوه شولاست اوس یو هغه کسانو چې تېرې ویډیوګانې نه وي کتلې او هغوی ته دغه پوښتنه ور پیدا کېږي چې وایر هغه لاین چې په هغه کې برق وي آیا هغه هم میګنیټیک فیلډ لاینز لري ولري موږ تاسو په الکترومګنیټیزم کې په اول ویډیو کې داسې وویله چې موږ په دغه فصل کې په مکمل ډول سره د میګنیټیزم او د الکتریسیټي ترمنځ رابطه وایو او په هغه درس کې مو دا ثابته کړله چې د الکتریسیټي او د میګنیټیزم ترمنځ رابطه شته نو ځکه اوس موږ راځو د چې شي مکمل ټوله بحث به زموږ پر کرنټ او پر میګنیټیک فیلډ باندې وي د هغوی پر چې باندې وي مقناطیسي ساحه باندې به وي اوس نو که چیرې د لاین د کرنټ چې دی هغه لوړ طرف ته وي نو د میکسویل د قانون پر اساس باندې موږ کولی شو چې د هغه د مقناطیسي ساحې د خطونو جهت یا لوري هم معلوم کړو څنګه طریقه یې ما تاسو ته وښو راځو د دې په ادامه سره راته وایي when thumb points upward که چیرې ده ستاسو ګوته چې ده دا لوړ طرف ته اشاره کوي که چیرې ستاسو ګوته لوړ طرف ته اشاره کوي دا معنا چې کرنټ لوړ طرف ته دی کرنټ لوړ طرف ته روان دی The curled fingers are anti-clockwise. نو که چیرې تاسو په راسته لاس کې لاین ونیسئ او د لاین ستاسو د تمب چې دی دا هم اپورډ وي دا تمب چې اپورډ سو معنا کرنټ اپورډ دی په دغه وخت کې دا کم ستاسو فینګرز چې دی د دې هغه حرکتونه به سره کوم انټي کلوکوایز وي انټي کلوکوایز چې ته ویل کېږي د ساعت د ستنې کم حرکت چې دی د هغه خلاف به وي So the direction of magnetic field is also anti-clockwise. دا هم تر نو د مقناطیسي ساحې د خطونو کوم ډایرکشن چې دی هغه به هم سره کوم anti-clockwise وي. اوس یو څوک وایي چې دا clockwise او anti-clockwise دا څه ته ویل کېږي. راځم دا هم درته ښیم. لومړی تاسو دې عکس ته وګورئ. په دې عکس کې وګورئ لومړی شکل کې وګورئ کرنټ چې دی هغه سره کم دی کرنټ چې دی هغه اپورډ دی نو خو د میکسویل د قانون پر اساس باندې موږ دا لاین داسې نیسو چې دا زموږ تمب چې ده دا هم د کرنټ سره یو رقم ډایرکشن باندې سره کم وي پرته وي په دغه وخت کې دا زموږ ګوتې چې دی دا سره کم کېږي دا زموږ د ګوتو کوم سرکل چې د دې په واسطه سره جوړیږي هغه سره کم دی په دغسې یو شکل سره دی دې ته که چیرې موږ مثلا د لوړ طرف څخه وګورو نو دا سره کم دی دا انټي کلوکوایز دی ساعت سره کم حرکت کوي د ساعت حرکت چې دی هغه داسې دی ساعت سره کم حرکت کوي داسې خو دا سره کم حرکت کوي دا داسې دې ته که د لوړ طرف ته وکتل سي دا سره کم حرکت کوي
د دې حرکت چې دی هغه داسې دی. نو دا څه رقم سو؟ د ساعت د ستنې خلاف سو. خو که چیرې بیا دا کرنټ چې دی هغه ډاونورډز وي، لاندې طرف ته وي، دا څه رقم وي؟ لاندې طرف ته وي. نو خو موږ بیا په خپل رسته لاس دا لاین داسې نیسو چې دا زموږ د ګوته چې ده دا تمب دا د کرنټ سره یو رقم پوینټس وکړي، هر طرف ته چې کرنټ وي همغه طرف ته وي. په دغه صورت کې بیا دا ګوتې چې دی هغه څه رقم حرکت کوي؟ هغه داسې حرکت کوي، داسې حرکت نه کوي، داسې حرکت کوي. او که ورته وکتل سي نو دا څه رقم کېږي؟ دا د کلاک وایز وي، د ساعت د ستنې مطابق وي، ځکه د ساعت د ستنې حرکت څه رقم وي؟ د ساعت د ستنې حرکت داسې وي. نو دا هم څه رقم وي؟ د ساعت د ستنې مطابق وي. خو دا بیا څه رقم دی؟ د ساعت د ستنې خلاف. حرکت یې څه رقم دی؟ داسې. په دې خو پوه شولاست. دا چې څه سو؟ دا د upwards او downwards current direction دی. دغه څه وروسته راځو کلاک وایز نه انټي کلاک وایز. تاسو دلته اسانه پېژندلی سئ. ګورئ کلاک وایز چې دی هغه د ساعت د ستنې مطابق، د ساعت د ستنې حرکت چې دی هغه دغه طرف ته وي، دې ته کلاک وایز ویل کېږي. انټي کلاک وایز چې دی هغه د ساعت د ستنې خلاف، ګورئ د ساعت ستنه دې خواته حرکت کوي، مګر هغه انټي کلاک وایز حرکت دغسې حرکت ته ویل کېږي چې خلاف دی د ساعت د ستنې. دلته هم تاسو کولی سئ ووینئ انټي کلاک وایز، کلاک وایز، انټي کلاک وایز، کلاک وایز. په دې ځای کې یو شی چې تاسو باید ورسره زده کړئ هغه یو بل شی دی. موږ او تاسو چې شی لرو، موږ او تاسو څلور ډوله لوري یا جهتونه لرو. یو چې دی مثلا د مثال په توګه سره لوړ طرف ته، مثلا رسته طرف، چپه طرف ته، رسته طرف ته او لاندې طرف ته. دا چې شی لرو څلور ډوله حرکتونه موږ لرو چې ایست، ویست، نارت او ساوت دې ته چې ورکول سوي دي نومونه ورکول سوي. په فزیک کې دوه نور رقمه جهتونه یا لوري هم موږ لرو. په فزیک کې چې شی لرو دوه نور رقمه جهتونه یا لوري هم لرو چې هغه باید موږ زده کړو. چې یو ته چې ویل کېږي لومړی چې دی هغه ته اوټورډز ویل کېږي. دغه حرکتونه ټوله ځکه نن دلته په دا ویډیو کې درته ښیم چې راتلونکي کې بیا موږ دا تشریح کوو نه، په راتلونکو ویډیوګانو کې بس فقط دې نومونه اخلو، نو تاسو باید زده وي. اوټورډز او انورډ. اوټورډ چې ته ویل کېږي، انورډ چې ته ویل کېږي. اوټورډ چې دی د یوې نقطې څخه، د یو سینټر څخه یا د یوې نقطې څخه، مثلا د مثال په توګه سره زه د دغې نقطې څخه د مثال په توګه سره دا تاسو فرض کړئ چې دا مثلا یو بورډ ده، یو تخته ده، زه د دغې نقطې څخه مثلا یو شی غورځوم ستاسو پر طرف باندې. دا چې ما دغه شی ستاسو پر طرف باندې وغورځوئ towards you، دا څه رقم شو؟ دې ته اوټورډ حرکت ویل کېږي. دې ته چې ویل کېږي؟ اوټورډ ویل کېږي. او کله چې بیا ستاسو د طرف څخه یو شی دلته راوغورځول سي چې ستاسو څخه لرې روان وي، ستاسو د طرف څخه، دې حرکت ته چې ویل کېږي؟ انورډ حرکت ویل کېږي. یعنې اوټورډ چې دی دې ته موږ towards هم ورته وایو، او انورډ چې دی دې ته away هم ویلی سو چې ستاسو څخه څه رقم وي؟ لرې روان. مثلا د دې نقطې څخه ستاسو پر طرف ته راوغورځومه، ستاسو پر طرف، دې ته چې ویل کېږي اوټورډ. که ستاسو د طرف څخه تختې خواته راشي، دې ته چې ویل کېږي؟ انورډ ورته ویل کېږي یا هم away ورته ویل کېږي. چې دغه حرکتونه چې دي یا دغه البته ډایرکشنز چې دي دا موږ مخکې کاروو چې ستاسو باید دلته زده وي. راځو دغه څخه وروسته میګنیټیک فیلډ لاینز په یو سټریټ کنډکټر یا مووینګ چارجز. ولې مووینګ چارجز ورسره وایو؟ دغه یو خبره ستاسو په یاد وي چې یو چارج د سکون په حالت کې چې هغه حرکت نه کوي، هغه هیڅکله میګنیټیک فیلډ نشي جوړولی. خامخا به چارج په حرکت راځي، چارج به په حرکت راځي. حرکت لرونکی چارج کولی سي چې په خپل شاوخوا باندې میګنیټیک فیلډ جوړ کړي. حرکت لرونکی چارج، نو ځکه خو موږ هر وخت چې وایو چې حرکت لرونکی چارج. اوس که یو سټریټ کنډکټر موږ ولرو، یو سیده کنډکټر ولرو، د دغه کنډکټر دغه چې مثلا سیده کنډکټر وي په هغه کې چارج هم حرکت کوي. چارجونه زه نه درته مشخصوم چې هغه الکترون دی، پروټون دی، هغه څه شی دی، دا نه درته مشخصوم ځکه ما تاسو ته ویل دا زموږ او ستاسو مخکې موضوعات دي او دا یو څه لوړ موضوعات دي چې موږ دا هم مشخص کړو چې اوس نو دغه چارج چې حرکت کوي دا څه شی دی، مثبت چارج دی، منفي چارج دی، مثلا کم څه ډول چارج دی، دا هم زموږ او ستاسو مخکې درسونه دي، دا ډېر دا لږ لوړ موضوعات دي. اوس د یو سټریټ کنډکټر یا هم د یو مستقیم
برق حدید میګنیټیک فیلډ لاینز څنګه راایستلی سو څنګه یې پیدا کولی سو چې د دې ډایرکشن به کوم طرف ته وي راځو دا هم زده کوو مخکې دغه د میکسویل پر قانون چې کوم مثالونه ما درکړه دغه تقریبا د ټوله د دغه سټریټ کنډکټر دپاره وه ګورئ یو څه شی لرو یو سټریټ کنډکټر لرو یو دغه سټریټ کنډکټر چې دی ګورئ په لوړو صنفونو کې تاسو میګنیټیک فیلډ لاینز چې دي هغه تاسو د بي په تورې سره ښایست اوس تاسو هغه لوړ موضوعات ته مه ځئ اوس تاسو کولی شئ چې په ام اف سره یې هم وښوئ ام اف ال سره یې هم وښوئ هر رقم چې تاسو خوښه وي هماغسې تاسو دغه کولی شئ ځکه دلته ستاسو کار ټول د ډیرکشن سره دی هغه توري و هغه ټول شیان تاسو په لوړ موضوعاتو کې په لوړو صنفونو کې وایست په دې ځای کې تاسو وګورئ دغه یو سټریټ کنډکټر دی چې په دې کې چارجونه حرکت کوي چارجونه مثلا اپورډ حرکت کوي چارجونه مثلا څه شي دي اپورډ حرکت کوي د دغه ډایرکشن څخه داسې معلومیږي چې ډاونورډ حرکت کوي ځکه چې که چیرې اپورډ حرکت کوي هغه سره کم وي هغه انټي کلاک وایز وي مګر دا خو کلاک وایز دی د ساعت د ستنې مطابق دی نو دې څخه داسې معلومیږي چې د کرنټ ډایرکشن چې دی هغه سره کم دی لاندې طرف ته دی نو د دې پر شاوخوا باندې چې کوم دغه دی هغه د دې میګنیټیک فیلډ لاین ډایرکشن دی هغه موږ کولی شو چې د میکسویل د قانون پر اساس باندې څنګه چې مخکې درته وښوو هماغسې معلوم کړو اوس تاسو کولی شئ دغه تجربه په خپله هم وکړئ دا مې په تېره ویډیو کې هم تاسو ته درښودلې وه چې مثلا تاسو یو کارډبورډ راواخلئ د کارډبورډ څخه مې هدف کارټن دی یو کارټن راواخلئ هغه مثلا څپو کوئ په یو پوینټ باندې په هغه کې مثلا یو لاین دی هغه ورسره ځینې تیر کړئ معنا په دې کې مثلا یو هول جوړ کړئ او په هغه کې تاسو یو څه شی ورننباسئ یو لاین ور وباسئ او هغه لاین بیا تاسو د یو سرکټ سره کنیکټ کړئ تر څو په هغه کې چارجونه حرکت وکړي کله چې تاسو پر دې کارډبورډ باندې تاسو آیرن فایلینګس واچوئ یا د آیرن براده واچوئ نو تاسو کولی شئ چې په خپله دا تجربه کړئ چې څنګه د دې په شاوخوا باندې میګنیټیک فیلډ لاین جوړیږي او څه رقم جوړیږي یعنې تاسو کولی شئ هغه په خپله هم ووینئ همدارنګه دا د دې یو بل مثال دی په دې مثال کې بیا تاسو وګورئ د میګنیټیک فیلډ لاینز ډایرکشن چې دی هغه څه رقم دی انټي کلاک وایز دی د کلاک وایز او انټي کلاک وایز دومره ډېره مرسته در سره کوي ګوره څه رقم دی انټي کلاک وایز دی نو چې انټي کلاک وایز شو نو د کرنټ ډایرکشن به کوم طرف ته وي دا به اپورډ وي ولې که چیرې موږ دا لاین داسې ونیسو دا زموږ تمپ چې ده هغه به لوړ طرف ته پوینټ کوي نو بره به دا نورې ګوتې څه رقم وي داسې به وي حرکتونه به یې داسې وي او په دې طرف کې چې لاندې طرف ته یې ونیسي دا نورې ګوتې به حرکت څه رقم کوي داسې به کوي نو چې داسې حرکت شو نو خو کلاک وایز شو او چې داسې حرکت شو نو انټي کلاک وایز شو نو ځکه دلته د کرنټ ډایرکشن چې دی هغه لوړ طرف ته دی او په دې کې بیا د کرنټ ډایرکشن چې دی هغه لاندې طرف ته دی دا و په سټریټ لاین کې یا په سټریټ کنډکټر کې چې هغه کې چارجونه حرکت کوي په هغه وخت کې د میګنیټیک فیلډ لاینز ډایرکشن به کوم طرف ته وي هغه تاسو اوس به نو تاسو وایاست چې دا به نو مازې اپورډ او ډاونورډ دی نو دا دغه هم راتلی شي دا راسته طرف چپه طرف ته هم راتلی شي هغه هم تاسو ته همدغسې اسانه معلومولی شي څنګه مثلا زه راځم دلته تاسو ته رسموم مثال په توګه سره یو لاین دی د هغه مثلا څه شي دی ډایرکشن یې د کرنټ دې طرف ته دی ډایرکشن یې د کرنټ دې طرف ته دی اوس تاسو وایاست چې زه څنګه کولی شم چې دا معلومه کړم چې د دې میګنیټیک فیلډ لاینز ډایرکشن کوم طرف ته دی نو خو تاسو راسئ په خپل رسته لاس باندې دا لاین ونیسئ تاسو چې په رسته لاس دا لاین ونیسئ ستاسو تمب یا کومه ګوته چې مو ده هغه به څه رقم وي هغه به دغه طرف ته وي د کرنټ سره یو رقم او دا نورې ګوتې چې مو وي هغه به پر دې داسې راڅرخېدلې وي څه رقم به وي داسې راڅرخېدلې به وي نو د دې هغه حرکت څه رقم طرف ته شو د دې حرکت خو مثلا دا طرف ته شو داسې راځي څه رقم راځي داسې دا ګوتې مو داسې حرکت راځي صحیح دی دا چې شو دا هغه د دې د میګنیټیک فیلډ لاینز ډایرکشن شو که چیرې مثلا یو لاین وي مثلا د هغه بیا د هغه کوم کرنټ چې دی آی چې دی د هغه لوري دې طرف ته وي بیا ستاسو تمپ چې ده د هغه لوري به هم دې طرف ته وي په دغه وخت کې بیا د دې ډایرکشن چې دی هغه کوم طرف ته راځي د دې ستاسو ګوتې چې دی هغه پر دې باندې څه رقم کېږي مثلا د رسته لاس ګوتې دی هغه داسې راځي څنګه راځي د هغه ډایرکشن به بیا کوم طرف ته وي د هغه ډایرکشن به بیا داسې لاندې طرف ته وي دغه ډایرکشن په څه رقم کېږي د یو ډایرکشن داسې طرف ته ځي او د بل ډایرکشن داسې طرف ته راځي د یو د داسې طرف ته او بل د بل طرف ته ځي تاسو ته دا یو
یو د دې یو لایو انیمیشن دلته باید ما راخستی وای مګر راخستی مې نه دي. تاسو کولی شئ خپله هم ګوګل کې مثلا وګورئ چې د لایو هغه کوم انیمیشن چې دی په هغه کې تاسو ته ډېر ښه معلومیږي چې کله مثلا راسته طرف ته وي د ستاسو هغه د ګوتو مطابق هغه به څه رقم وي، مثلا د دغه طرف څخه به دې خواته راځي، د دې طرف څخه دې خواته راځي، او کله چې د دې خواته وي بیا به داسې ورځي نه داسې په راتسل کې به تاسو که چیرې په د قانون سم سر خلاصوئ تاسو به اوس په خپل ګوتو باندې هماغسې عملي کولی شئ. راځو پسې بله موضوع چې ده هغه د میګنیټیک فیلډ لاینز کرنټ کیرینګ لوپ دی. یو شی چې تاسو ته د درس نه مخکې کلیر کړمه، زیاتره زده کوونکي زیاتره شاګردان داسې فکر کوي چې لوپ چې دی هغه سرکل دی، هغه دایره ده. لوپ چې دی هغه یو سرکل دی، دایره ده. مګر یا لوپ ټول هغه ریاضیکي شکلونه چې دي چې هغوی بند وي، کلوزډ وي، بس دې ته لوپ ویل کېږي. که هغه سرکل وي، که هغه سکویر وي، که هغه ریکټنګل وي، که هغه ټرینګل وي، هر شی چې وي، مثلث وي، مستطیل وي، مربع وي، سرکل وي، دایره وي، هر شی چې وي خو فقط چې هغه کلوز وي. کلوز څه ته ویل کېږي؟ معنا د کومې نقطې څخه چې شروع سو بیرته پر هماغه نقطې باندې ختمیږي. د دې نقطې څخه شروع سو دا شکل بیرته یې پر دې نقطې ختموم خو کلوز سرکټ سو، کلوز لوپ سو، دې ته لوپ ویل کېږي. مثلا دا وګورئ د دې څخه شروع کوم بیرته مجبوره یم پر دې ځای به خلاصوم، دې ته چې ویل کېږي کلوز لوپ ورته ویل کېږي. دا پخپله یو لوپ سو. اوس په دې ځای کې پوښتنه کېږي وایي کرنټ کیرینګ لوپ کې د میګنیټیک فیلډ لاینز ډایرکشن څنګه رایستلی سو؟ هغه هم کولی سو چې د میکسویل د قانون څخه په استفادې سره یې راوباسو. ګورئ تاسو دې شکل ته پاملرنه وکړئ، په دې شکل کې بهترین تشریح سوی دی، په دې شکل کې دا څه رقم سوی دی، بهترین تشریح سوی دی. دلته تاسو وګورئ لومړی دغه کوم شی چې دی دا مثلا یو کارډ بورډ دی، یو د مثال په توګه سره یو کارټن دی، یو داسې شی دی چې مثلا په دې کې دلته یو سوری ورکړی دی، یو دلته دا یو بیټرۍ ده، د دې بیټرۍ سره دا لاین دی، صحیح دی. د دې لاین کې د کرنټ ډایرکشن چې دی هغه څه رقم دی، هغه دا طرف ته دی. د کرنټ ډایرکشن چې دی هغه دا طرف ته دی، صحیح دی. داسې دې طرف ته د کرنټ ډایرکشن دی او بیرته څه رقم دی پر دې ځای باندې یعنی څه رقم دی دننه خواته دی، صحیح دی. داسې دا د څه شو سو د کرنټ ډایرکشن. په دې ځای کې یو لاین تر دې ځای مثلا ورنیستلی دی، دلته رایستلی، دلته بیا ورنیستلی دی او بیرته دلته څه رقم کړی دی، رایستلی دی. د دې هغه ډایرکشن ما تاسو ته وویله چې هغه څه رقم دی، داسې دی. اوس په دې ځای کې موږ ته وایي تاسو وایاست چې په دې لوپ کې د دغه میګنیټیک فیلډ لاینز ډایرکشن به کوم طرف ته وي. دلته هم موږ د میکسویل د قانون څخه استفاده کولی شو. څنګه یې کولی شو؟ راځم دغې نقطې ته. په دې نقطې کې چې کرنټ دا طرف ته روان دی، فکس دغه نقطه ده، صحیح دی. په دې نقطې کې چې زه به بل رنګ راواخلم، په دې نقطې کې چې دغه د کرنټ ډایرکشن چې دی هغه لوړ طرف ته دی. خو زه راځم په خپل لاس باندې د لاین داسې نیسم په راسته لاس باندې چې زما د تمب ګوته چې ده هغه سره کم وي، لوړ طرف ته حرکت ورسره وکړي. نو دا نورې ګوتې چې دي هغه څه کوم خواته دغه لاین په لاس کې نیسي، خو دغه طرف ته یې نیسي. نو د دې ډایرکشن هم څه رقم سو، دې طرف ته سو. دغسې که دغه خواته راسو په دې ځای کې بیا دا لاین چې دی هغه څه رقم دی، ډاون وارد دی. کرنټ چې دی هغه ډاون وارد دی، لاندې طرف ته دی. نو خو بیا هم موږ فقط دغه لاس ورته چپه کوو، دا داسې نیسو. په هغه وخت کې بیا چې دا مثلا داسې ونیول سي، په دې وخت کې بیا دغه ګوتې چې دی هغه دا لاین څه رقم کوي، د ګوتو زموږ سرکل چې دی هغه دې طرف ته جوړېږي. نو موږ ویلی سو چې میګنیټیک فیلډ لاینز به هم څه رقم وي، دا بل طرف ته. پاته سو د دې منځنۍ نقطه، دا باید ستاسو همیشه په یاد وي چې په یو لوپ کې د دې په منځنۍ نقطه چې ده هغه همیشه د دې میګنیټیک فیلډ لاین چې دی همیشه سټریټ وي، همیشه خاص د منځ نقطه چې ده په هغه کې میګنیټیک فیلډ لاینز چې دی دغه ډایرکشن همیشه څه رقم وي، سټریټ وي یا هم سیده وي. په دې بل شکل کې هم تاسو ورته وګورئ، په دې شکل کې هم تاسو وینئ چې مثلا چې شي دی د هغه میګنیټیک فیلډ لاینز ډایرکشن یې باید موږ ته معلوم وي چې ډایرکشن یې دې طرف ته وي. موږ کولی سو په ډېره اساني سره فقط هغه لاین په لاس کې نیولو سره د میکسویل د قانون څخه په استفادې د هغه د میګنیټیک فیلډ لاینز ډایرکشن څه وکړو، لاس ته یې راوړو. اوس نو یو خو د میګنیټیک فیلډ لاینز ډایرکشن معلومول په سټریټ کنډکټر کې دی، بل په لوپ کې دی، بل بیا په څه شي کې دی، په سیلیناید کې دی، په پیچلي تار کې، په پیچلي
لاین کې هم موږ باید هغه د مګنیټیک فیلډ لاین ډایرکشن راایستلو لپاره د میکسویل له قانون څخه استفاده کولی شو. خو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو فقط پر سټریټ لاین باندې او همدارنګه سټریټ کنډکټر او پر لوپ باندې بحث کوئ زده کول مو. نو د دې په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.